ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسي جرګې کوو. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او د مالیې سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال د باور رایې اخیستو لپاره نن ولسي جرګې ته وربلل شوي وو. محمد حنیف اتمر وایي ښایي نړیواله ټولنه نور له افغانستان سره مرستې ونه کړي. عبدالهادي ارغندیوال د مالیې وزارت نومان وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي تر 2025 میلادي کاله به د افغانستان اقتصادي خپلواکي اعلان کړي. ارګ د ولسمشر محمد اشرف غني په حضور کې د مالیې وزارت، د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې او د افغانستان برېښنا شرکت او زیمنس انرژي کمپنۍ ترمنځ د همکارۍ تفاهم لاسلیک شو. ولسمشر غني د اداري فساد په وړاندې د مبارزې مسؤلیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې د جو بایډن پر راتګ سره به د افغانستان په اړه د امریکا سیاست کې کوم څرګند بدلون رامنځته نشي. رحمت الله نبیل د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل ویلي د پخواني حکومت ځینې په فساد او اختلاس ککړ چارواکي لا هم د ولسمشر اشرف غني د دربار نږدې کسان دي. پی ټي ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې لویه جلسه وکړه. د حقانیه مدرسې مشر ویلي په طالبانو ویاړو چې زموږ شاګردان دي. پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داود کابل ته راغلی. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي چې له افغان چارواکو سره به د سوداګرۍ او ترانزیت په اړه خبرې او بحثونه وکړي. او وروستی خبر دا دی چې افغانستان کې کورونا وایرس مخ په زیاتېدو دی. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې وروستیو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 228 مثبتې پیښې ثبت شوې. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم، خولې او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.